سلامونه درنې ملګري په دا هیله چې ستاسې ټول ملګري روغ جوړ خوشحال به وي صحتونه هم د ټولو ملګري منظم وي. څنګه تاسو ملګري کولی شئ چې د یوټیوب د ډسکرپشن نه ښایسته سټایلي بیو چې کومې دي چې هر چا په ویډیو کې ورکړي دي ستاسو ته ډېر زیات خوند په یوټیوب کې درکړی دی. تاسو غواړئ چې هغه په خپل فیسبوک په پروفایل هم د ولګوئ راکاپي یې کړئ. ستاسو یې څنګه کاپي کوئ د ډسکرپشن نه د یوټیوب دغه طریقه ستاسو ته مکمل نن په دغه ویډیو کې هم در وښایم. ډېره مینده باد چې زه ستاسې په خدمت کې یو ور بیا حاضر شوی یم. مهرباني وکړئ که تر اوسه پورې ستاسې زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زما چینل د سره سبسکرایب کړئ ځکه چې ستاسې په سبسکرایب کولو باندې هېڅ هم نه رټېږي خو موږ ته یې د یوه سبسکرایب هم پیدا راسي. مننه مهرباني. څرنګه چې ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی سئ ملګري څنګه ستاسې کولی شئ چې د یوټیوب د ډسکرپشن نه بایو سټایلي خطونه ستاسې راکاپي کړئ. تاسې څنګه کاپي کوئ دغه لپاره ستاسې راشئ دلته ملګري په خپل موبایل کې په پلی سټور هم د کلیک وکړئ. چې کله تاسې په پلی سټور هم د کلیک کړل ګورئ دلته دغه اپوز سرچ آپشن درکوي. دلته تاسو راشئ دلته ملګري ستاسې په دغه سرچ کې د یو اپلیکیشن نوم ورته ولیکئ. دلته دغه اپلیکیشن نوم مو ورته لیکلی دی سیده ملګري زه ستاسو ته هغه نوم اپلیکیشن در وښایم. ګورئ ملګري دلته دغه لاندې اپلیکیشن دی ټیکس فایندر دلته دغه اپلیکیشن دی ګورئ دغه سرچ آپشن دی هم پې دغه دریم ګورئ دغه اپلیکیشن ستاسو دغه ډاونلوډ کړئ دغه ما ډاونلوډ کړی دی. کله ستاسو دغه د موبایل سکرین ته را ډاونلوډ کړئ ستاسو ته مو بیا دلته نوره طریقه هم در وښایم. ګورئ دغه ما ډاونلوډ کړی دی موبایل په سکرین کې ستاسو ته ښکاري ګورئ دغه اپلیکیشن ما موبایل سکرین ته را ډاونلوډ کړی دی. ستاسو باید دلته راشئ په دغه اپلیکیشن دلته ستاسې کلیک وکړئ. څنګه ستاسو په دغه اپلیکیشن د کلیک وکړئ ستاسو د اپلیکیشن شکل دغه رقم ته راخلاصي. ستاسو باید دلته ملګري راشئ په بیک باندې دلته ستاسو یوټیوب ته داخل شئ. صحیح ده ملګري ستاسو د یوټیوب نه بایو څنګه راکاپي کوئ. صحیح ده ملګري زه دلته یوټیوب ته دلته زه راغلی یوټیوب ته. صحیح ده ملګري ګورئ دغه یوټیوب دی دلته ما په دغه یوټیوب د کلیک وکړل. کله ستاسو هر کله په یوټیوب د کلیک وکړل ستاسو ته باید دلته دغه یوټیوب اکاونټ راخلاص شي. صحیح ده ملګري دلته ستاسو په سرچ کې ورته ولیکئ سټایلش بایو ملګري چې هر چې سټایلي ښایسته بایو وي تاسو یې غواړئ چې کاپي یې کړئ ستاسو ډېر په اسانۍ سره کاپي کولی شئ. دلته مو ورته لیکلي وي سټایلش فیسبوک بایو ګورئ ملګري دلته هغه مو پکې کلیک کړل. ګورئ دلته ماته سټایلي چې کوم پروفایل لپاره سټایلي بایو دي ښایسته دغه مکمل ماته راړولې. صحیح ده ملګري دا کې په زراو په هلاکاو چې کومې دي ښایسته بایو میلاویږي. صحیح ده ملګري تاسې دغه بایو څنګه د دغه ځای نه کاپي کوئ ګورئ دلته لکه مو دغه یوه بایو سټایلش خوښ شه. صحیح ده ستاسو دلته راشئ ملګري په دغه ویډیو ستاسې پلی کړئ. کله تاسې دغه ویډیو پلی کړئ ګورئ ملګري دلته دغه یو آپشن درکوي ستاسو ته. صحیح ده ملګري ګورئ دلته دغه په څنګ کې آپشن دی د ډسکرپشن ګورئ چې کله ستاسو په باندې کلیک وکړل ستاسو ملګري مکمل دغه بایو نری پکې ورکړی وي. ستاسو دغه راکاپي کوئ څنګه دغه لپاره ستاسو بیا هم راشئ په بیک باندې دلته راشئ دغه د شیر آپشن درکوي په دغه شیر آپشن دی ستاسو دلته کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړل دلته راشئ کافي لینک دلته راشئ په کاپي لینک آپشن دی دلته تاسو کلیک وکړئ دغه ویډیو لینک کاپي شي. صحیح ده ملګري تاسو راشئ په بیک باندې دلته کوم اپلیکیشن چې تاسو پلی سټور نه ډاونلوډ کړی و تاسو دلته راشئ په دغه اپلیکیشن د کلیک وکړئ. دلته ستاسو دا ګوته پې ونیسئ ګورئ په دغه منځ کې دلته کوم لینک چې اوس تاسو هغه لینک پکې پوسټ کړئ. ګورئ دغه مو پکې پوسټ کړل تاسو باید دلته راشئ ګورئ دغه لاندې آپشن چې کوم ستاسو ښکاري ګورئ په دغه منځ فایند آپشن دی دلته ستاسو کلیک وکړئ. کله ستاسو په دغه فایند آپشن د کلیک وکړه ستاسو ته ملګري دلته دغه یوټیوب ډسکرپشن چې کوم ستاسو ویډیو لینک راکاپي کړی و مکمل یې دغه ډیټیلز ستاسو ته راړول چې کومه بایو دي ښایسته هغه دلته مکمل ستاسو ته راړوي. ستاسو دلته راشئ دغه ګوته داسې پرېنڅئ په دغه بایو باندې یا چې کوم لیکل کاپي کوئ ګورئ د بل چا د ویډیو نه چې ځکه ښایسته سټایلي ویډیو جوړې کړي وي هغه نه ستاسو غواړئ چې کاپي کړئ ستاسو دغه د ځان سره سیو کړئ پکې زه دغه مو سیو کړئ د ځان سره. ګورئ کله دغه مو سیو کړلی زه دلته راځه د موبایل سکرین ته دلته یې په یوه سره سیو کوه په صحیح ده یو اپلیکیشن کې ګورئ دلته ما په دغه اپلیکیشن چې کله کلیک کړل ګورئ دغه مو پکې پوسټ کړئ ګورئ دغه پکې سیو شولی
تاسې په خپله هم ورته کتلی شئ چې دغه د یوټیوب د ډسکرپشن نه مې دغه بایو ډېر په اسانه طریقه سره راکاپي کړئ. که ستاسې هر قسم ته سټایلش په یوټیوب چینل کې خوښ وي بایو وي تاسې غواړئ چې راکاپي کړئ په دغه طریقه سره انشاءالله تاسې راکاپي کولی شئ. ستاسې نه د بلې ویډیو پورې اجازت غواړم. د الله